لیدلوری د افغانستان سیمې او نړۍ پر سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو موضوعاتو خبرې او شننه. لیدلوری د خبرونه له امید رادیو پر 103.7 FM له کابل څخه اوري. بلخ ولایت د جغرافیایي موقعیت، تاریخي ارزښت او له ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو له امله ځانګړی ځای لري چې د افغانستان له مهمو سوداګریزو او صنعتي مرکزونو هم شمیرل کیږي. په تیرو 4 کلونو کې د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې سوداګریز او صنعتي فعالیتونه پراخ شوي او ګڼې نوې پروژې هم عملي یا تازه پیل شوي دي. د لیدلوري په روانه خبرونه کې بعد د سوداګریزو او صنعتي فعالیتونو، فرصتونو، لاسته راوړنو، ستونزو او راتلونکو پلانونو په اړه د بلخ ولایت د صنایعو او قانونو خونې له رئیس ښاغلي امام الدین ثنایی زاده سره خبرې وکړم. ثنایی زاده صاحب سلام علیکم او د لیدلوري خبرونې امید رادیو ته په خیر راغلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته او بیا تاسو محترم اوریدونکو ته او د افغانستان ټول ملت ته او صنعتکارانو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ډیره مننه ثنایی زاده صاحب. په سر کې که مشخصا د بلخ ولایت د صنایعو او قانونو خونې فعالیتونو د ساحې په اړه ووایي چې کومې برخې رانغاړي، مسؤلیتونه او لومړیتوبونه یې څه دي، بیا به نورو مواردو ته راشو. بله صاحب، وطاقو صنایع و معدن یو پولي ارتباط د بین د دولت او د صنعتکارانو دي چې هغه مشکلات چې صنعتکاران لري هغه د طریقه د وطاقو صنایع و معدن د ولایت د بلخ نه مسؤلینو ته وړاندې کیږي او د هغه د حل لپاره لارې ګوري او هغه د حل لپاره کار کوي او هغه مسایل چې مشکلات یې هغه حل کوي. ډیره مننه کورمدان. په تیر یو کال کې د بلخ اقتصادي او سوداګریزو چارو کې خصوصا کومه برخه کې چې تاسو دغه خونه چې مسؤلیت لري فعاله ده، په ځانګړې توګه اقتصادي او سوداګریزو چارو کې څه پرمختګونه شوي دي؟ بله صاحب، موږ واقعا په ټول افغانستان کې په برخه د سرمایه ګذارۍ کې ډېر پرمختګونه شوي دي او دا د امارت اسلامي د قدر امیر المؤمنین صاحب خاصه توجه ده چې صنعتکاران خپل اقتصادي لشکر بللی دی. همداسې معاون صاحب د ریاست الوزرا ملا برادر اخوند، همداسې وزیر صاحبان ټول په بخش د صنعت کې خاص توجه، بالخصوصا په ولایت د بلخ کې زموږ محترم والي صاحب شپې او ورځې موږ سره لاس په لاس اوږه په اوږه په بخش د سرمایه ګذارۍ او د صنعت کې کار کوي او هر مشکل چې موږ لرو هغه مشکل چې موږ دته پیشکش کوو هغه مشکل د زموږ د صنعتکارانو حل کوي. نظر د افغانستان په ولایت د بلخ کې ډېر پرمختګونه شوي دي او پرمختګونه یې دا دي چې دلته ډېر سهولتونه ایجاد شوي دي په مختلفو بخشونو کې. حتی موږ ته په د همسایه مملکتونو د سره د والي صاحب په هماهنګۍ ډېرې زمینې د دې مسایل شوي چې موږ صنعتکاران لا شاته خپل هغه مواد چې دوی ته ضرورت دي د خارج نه راوړي. په ولایت د بلخ کې ډیره سرمایه ګذاري په بخش د صنعت کې شوې ده او هغه یوازینی دغه دا ده چې فقط موږ د امارت اسلامي مسؤلین او د والي صاحب او معاون صاحب د مقام د ولایت بلخ موږ ته د ټول د هر څه زمینه مساعد کړي، د امنیت اداراتو کې د مشکلات چې دي، که بیرون کوم مشکلات لرو که داخل کې لرو، موږ د ټول مشکلاتو د حل لپاره موږ او دوی سره لاس په لاس کار کوو او انشاءالله الرحمن د ولایت د بلخ کې ډېر لوی پرمختګ شوی. ډېره مننه ثنایی زاده صاحب. تاسو د خامو موادو فکر کوم هدف مو د وارداتو مسله یاده کړه. د صنایعو او قانونو خونه د صادراتو یا د نفتي توکو په صادراتو کې ونډه لري؟ بله، موږ دغه د نفتي مواد چې دي دا خپله یو اتحادیه لري چې دوی دغه مواد نفتي چې اخلي او تصفیه کوي او یا مثال خارج ته وړي، دا یو مشخصه اتحادیه ده چې د هغې لازم دا کار کوي. یعنی لکه څنګه چې ستاسو د دغه ټولنې یا خونې له نومه ښکاري چې د بلخ ولایت د صنایعو او قانونو خونه،
یوازې په صنایعو تمرکز لري که نه د قانونو مسله هم د قانون استخراج مسله ده؟ مسله هم د قانونو مسله هم زمونږ پورې مربوطه ده. اوس لکه تاک چې دی، نور قیمتي تیږي چې دي، دا نور مسایل چې دي، دا د مونږ ټول دا د مونږ پورې مربوط دي او په دې کې مونږ زیاتې سهولتونه د ایجاد کړي خپل صنعتکارانو ته. خو په بخش د مواد نسبي کې هم ته اوس کار روان دی چې هغه مربوط ده ورته صنایع او معدن شي. ډیره مننه، ځواب مې واخیست. کور معدن او بله مسله دا چې په بلخ ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله په همدغه برخه کې چې تاسې فعالیت لرئ د پانګونې د جذب کچه څومره ده؟ آیا پانګوال کورني سوداګر دي یا پانګوال دي که بهرني هم پکې شته؟ بله صاحب، منګه خو په ولایت بلخ کې بالخصوصا په توجه د والي صاحب د ولایت بلخ محمد یوسف وفات صاحب په همکارۍ باندې داخلي او خارجي سرمایه گذاران هم تشویق کړي دي او راغلي په ولایت د بلخ یا زون شمال کې سرمایه گذاري کړي ده او روانه ده کوي چې په مختلفو بخشونو کې دا سرمایه گذاري روانه ده. تقریبا چې د تووایم په ولایت د بلخ کې 350 فابریکې نوې ایجاد شوې دي چې په کار شروع کړی ده او تخمینا چې په ولایت د بلخ کې په حدود د 1000 فابریکې وي چې په تخمینا 100,000 نفر دلته په کار مشروط دي، مستقیم او غیر مستقیم. کور معدن ډیره مننه. یعنی په صنعتي پارکونو کې هم ونډه لري ستاسو خونه؟ بله صنعتي پارکونه موږ وختاً په وختاً د هغه نه بررسي کوو، د هغه ته ځو، فابریکو ته ځو، وینو په آخر کې دا 2 کاله کېږي چې موږ یو پیشنهاد د وطاق د صنایع او معادن د بلخ ولایت ته وکړو چې والي صاحب باید زمونږ د فابریکو نه په میاشت کې یو د پریدنه باید وکړي. بالاخره هغه پیشنهاد زمونږ والي صاحب واخیسته او د مرکز نه منظوري واخیستله. من په هر 15 ورځو کې والي صاحب او یا معاون د مقام ولایت بلخي د ټولو د غزیره په ادارو سره زو پارک صنعتي پارکونو ته او یا که بیرون د پارک صنعتونو نه فابریکې د دوی نه لیدنه کوو، د دوی پیشنهادونه مشکلات عمل ته ټول او بیا راځو په هغه باندې د وزارت په ادارو سره خبرې کوو او لاره د حل ورته. ډیره مننه ثناء زاده صاحب. د کومه کچه یا کوم کسان چې په دغه فابریکو کې چې تاسو یادونه وکړه چې 450 فابریکې فعالې دي دلته کار کوي، د دوی یعنی د کارګرانو هدف مې دی د وړتیاو او یا د کاري ظرفیتونو هدف مې دا دی چې دلته د یو نیم زر فابریکونه هم زیات دي. دا 450 چې ما تاسو ویلي دا نوې ایجاد کړي اوس. ډیره مننه. په امارت اسلامي سره ایجاد کړي. صحیح. ډیره مننه چې وضاحت مو ورکړو یا توضیح مو کړه. مسله په دغه فابریکو کې د مصروفو کسانو د کاري ظرفیتونو یا تجربو لوړولو لپاره کوم کارونه شوي دي؟ بله، د دې لپاره د ترلینګونو او ورکشاپونه هم موږ زمینه مساعد کړې ده چې ورته هم په فابریکو کې او هم بیرون د فابریکو نه د دوی لپاره ترلینګونو او د ورکشاپونو زمینه مساعد ده چې ترلینګونه ورکول کېږي، دوی ته زده کړه ورکول کېږي او دوی ته باید مهارت پیدا کړي چې په فابریکو کې په سم او په اساسي شکل کار وکړي. ډیره مننه ثناء زاده صاحب. بحث ته دوام ورکوو. درنو هیوادوالو، تاسو د لیدلوري خبرونه له امید رادیو اورئ. میلمه مو د بلخ ولایت د صنایع او قانون خونې رئیس ښاغلی امام الدین ثناء زاده او د بحث موضوع مو د بلخ ولایت صنعتي او سوداګریز بهیر فعالیتونه، نوې لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه چې په همدې مسلې یو څه بحث وشو. بله مسله د برېښنا کموالی یا د برېښنا په ټوله کې مسله ده. ثناء زاده صاحب، د بلخ ولایت پر صنعتي فعالیتونو څومره اغیز کړی دی موضوع؟ آیا په کافي اندازه برېښنا کارخونو ته رسول کیږي یا رسیږي؟ په ولایت د بلخ کې کله چې مخکې د امارت اسلامي نه په صنعتي پارکونو کې په جمهوریت وخت کې 8 ساعته الا 12 ساعته به برق په فضل د خدای پر راتګ د امارت اسلامي او شرعي نظام او په توجه د خاصه د مسؤلین د امارت اسلامي موږ اوس په صنعتي پارکونو کې 24 ساعت برق لرو او د برق د لپاره موږ لازمي دغه آمادګي ولیدي او تصمیمونه متنوي. منګه د برق په اړه کې په میاشت کې یو د ریاست برېښنا سره کینو او کوم مشکلات چې د هغه د لپاره لارې حل کړو. په دې اخر کې
یو تعداد دغه و چې د برق په خاطر چې دغه راغلی و کمبود د برق و نو هغه مشکل هم موږ حل کړو ریاست برېښنا اوس دا دغه شروع کړ چې هر څوک چې برق ته ضرورت لري په ولایت د برق انشاءالله توزیع شروع شوه یو څو مودې دپاره په دې خاطر چې د کابل ته برق کمبود کاوه نو یو څو موده دغه امرونه بند وو اوس هغه امرونه هم شروع شول او توزیع د برق د ریاست برېښنا له خوا په توجه د والي صاحب دې ته شروع. ډېره مننه. مخکې مو د خامو موادو د وارداتو مسله یاده کړه. په همدغه برخه کې بیا هم چې تاسو مصروفیت او مسؤلیت لرئ ثناء زاده صاحب، له کومو هیوادونو خام مواد یا د اړتیا وړ مواد واردېږي افغانستان ته او خصوصا بلخ ولایت ته؟ تاسو ته دې څنګه معلومه و چې او همسایه ملک چې پاکستان او په موږ به تاسو باندې په دې ظالمانه توګه موږ تاسو مهاجرین په راوستلو شروع وکړو او همداسې په وخت د سیزن او په وخت د موږ او تاسو د میوه‌جاتو د صادراتو کې لارې بندولې همدا و چې اوس هغه باندې امارت اسلامي اقدام وکړ تر هغه وخته پورې چې دوی یو بین المللي تضمین امارت اسلامي ته ورنکړي دا لارې به تړلي نو موږ بیا بعضې وخت مالونه د پاکستان اوس فضل د خدای دی بدیل لارې موږ پیدا کړلې بدیل لارې د ایران د سرحدونو له خوا نه همداسې د ازبکستان د لارې نه همداسې د افغانستان د لارې نه موږ ټول خام مواد د ازبکستان نه د قزاقستان نه همداسې د روسیې نه همداسې د ایران نه او د ټولو ممالکو نه چې راوړو موږ ته انشاءالله اوس اسانتیاوي او مشکلات مرفشي او اسانتیا د امارت اسلامي زمینه مساعد کړي. ریل پټلۍ د بلخ ولایت د قانون او صنایعو پر وضعیت څومره اغیز کړی؟ آیا ریل پټلۍ یا ریل ګاډی هم په دغه مسیر کې دخیل دی؟ ان استفاده ورنه کیږي ستاسو فعالیتونو په اوس موږ د پاره دغه مشاغه وخت چې موږ خام مواد به خارج نه اخیستل په میاشتو به نه رارسېدل په میاشتو دوه میاشتې درې میاشتې او اوس فضل د خدای دی چې په د شلو شپو په مدت کې زموږ خام مواد چې خارج نه لرو د ریل پټلۍ د لارې نه د حیرتان نه رارسېږي او زموږ مشکل پیل او د ځایي تولیداتو د کیفیت لوړولو لپاره کوم پروګرامونه عملي شوي یا ستاسو لخوا یا د همکارو بنسټونو لخوا؟ بلې د کیفیت د خاطر اول خو دا دی چې زموږ صنعتکاران ټول چې تولید کوي با کیفیت کوي. دویمه خبره دا ده چې د امارت اسلامي لخوا نه یوه اداره ایجاد شوې په نام د عدلیه او غذا موږ سره په همکارۍ د موږ چې ما مخکې درته ویلي چې موږ په هره 15 ورځو کې د والي صاحب یا معاون د والي صاحب او ټولو ادارو چې په هغې اداره کې عدلیه او غذا هم ده د ټولو فابریکات نه چې لیدنه کوو هلته دغه مواد ټول چک کېږي لیدل کېږي چې سټنډرډ نه دي بیا که سټنډرډ نه دي د دې سمپلونه عدلیه او غذا راوړي لابراتوار کوي بعد د دې نه چې د لابراتوار ټول او سټنډرډ و بعد هغه نه دوی ته اجازه د فعالیت او بله مسله دا چې په کومو کانونو کې چې بلخ ولایت کې موقعیت لري کیندنې کیږي دا څومره مسلکي شوي دي په دې برخه کې ستاسو پروګرامونه څه دي تاسو هم پکې دخیل یې د مشورو دپاره چې مشورې ورکوئ؟ بله د مزار شریف ولایت کې موږ معدنونه خو تخمینا چې درته ووایم دغه ساختماني بخش کې موږ تولیدات لرو چې د ریشنو لرو همداسې په بخش د ګچ کې په چونه کې همداسې په ریګ او دې کې دا په شکل د پني او په شکل د سټنډرډ استخراج او تولیدیږي او بعد هغه نه خلکو ته عرضه کیږي. یعنی تاسو هم د مشورې لپاره پکې دخیل یې که نه نور بنسټونه دي؟ دا زموږ سره آزاد دي زموږ دغه نه لاندې دي زموږ د چکر نه صحیح کوم تولیدات چې کېږي څه تولیدات په بخش ساختماني کې په سخت زراعت کې په بخش د زراعت کې په بخش د صنایع کې په مختلفو بخشونو زراعتي کې ټول د موږ پورې مربوط. تاسو مخکې د ډېره مننه ثناء زاده صاحب تاسو مخکې د ازبکستان هیواد د همکارۍ یادونه وکړه. غیر له ازبکستان د بلخ ولایت د صنایعو او کانونو په برخه کې نور کوم هیوادونه یا پانګوال دي چې عملا همکاري کوي یا د همکارۍ لیوالتیا یې ښودلې؟ د بلخ ولایت دا چې د ازبکستان دی همداسې د قزاقستان همداسې د ترکمنستان همداسې د ترکیې همداسې د روسیې چین د دې مملکتونو خلک زیاتره علاقمند دي چې
چې راشي او راغلي دي او د سرمایه گذاري تصمیمونه نیولي او هم کارونه شروع کړي. او برورو د بحث پای شیبو ته نږدې کیږو. کله کله د ځینو بهرنیو څیرو د لیدنو او سفرونو یادونه هم کیږي. په دې وروستیو کې د افغان امریکا د ګډې خونې د مشر جیفري ګرایکو سفر و چې بلخ ولایت ته کړی و. آیا ستاسو د خونې له پلاوي سره هم کتلی وو؟ بله، منګه دا چې زه خپل مې حضور نه لرو. اول ته یو جلسه چې په وتاسو تجارت او سرمایه گذاري کې دا شوی و، منګه ته دعوت کړو خو زه خپل نه ومه. والته جلسه شوی و په خاطر دغه تغییراتو چې د بانکونو په بخش منګه مشکلات لرو. همدار منګه پیسې چې د امریکا له خوا بندي شوي دي د افغانستان پیسې د دې په اړه کې همداسې د بخش د تجارت او د صادراتو د وارداتو په بخشونو کې بعضي موضوعات سره مطرح شول. ان شاء الله په هغه باندې هم د بحثونو په دوام لري او آینده کې به ان شاء الله نتایج معلوم. ډیره مننه. وروسته مسله دا چې د صنایع او قانونو په برخه کې یا د چارو د ودې لپاره څه غوښتنه لرئ له مسؤلو ادارو نه؟ موږ غوښتنه دا ده چې څومره موږ وکولی شو په بخش د قراردادونو کې، په بخش د هغه شیانو کې چې موږ پیشنهادونه کیږي په بعضو ادارو کې مثال سهولتونه ایجاد شي او لکه څنګه چې سهولتونه ایجاد دي نور هم سهولتونه ایجاد شي. همداسې په ټول افغانستان کې صنعتي پارکونه ایجاد شي. همداسې په ټول ولایتو کې لکه په مزار ولایت کې د برق سهولت ایجاد شي صنعتکارانو ته چې په ټول افغانستان کې د صنعت بخش ډیر خلک علاقمند دي، سرمایه گذاران خارجي او داخلي چې په ټول هر ولایت کې چې لږ سهولتونه یې هلته دوی زیاتره سرمایه گذاري کوي او په بخش د صنعت کې کار. د بلخ ولایت د صنایع او قانونو خونې رئیس ښاغلی امامالدین صنایع زاده، ډیره مننه چې بحث کې راسره وئ او د بلخ ولایت صنعتي او سوداګریز بهیر، فعالیتونه او نوي لاسته راوړنو او راتلونکو پلانونو په اړه مو خبر راسره وکړئ. یو خبره زموږ تاسو پاتو چې یو باسو چې د صنعتي پارکونو په اړه کې موږ په د صنعتي پارکونو چې موږ یو د صنعتي پارک شهریان په نام لرو او یو صنعتي پارک د علي شیر نوایی په نام لرو. په پارک صنعتي شهریان کې په 15 کال کې هیڅ خدمت نه وکړي. دا چې سرکونه لرل چې اته زمونږ فابریکادارانو به چې تولید وکړي چې خاره پورې به ور هغه به 20% به ضایع کېدل خوراکي مواد. پس د خدای په راتګ د امارت اسلامي او په توجه د والي صاحب او شاروان صاحب زیات سرکونه او کوڅې د صنعتي پارکونو خیر شولې، جغل اندازي شولې او کانالیزاسیون او سیمونه هم وکړل شول او ډېر ښه شدت کار روان دی په صنعتي پارکونو باندې. همداسې د علي شیر نوایی لپاره هم پلان دی چې دا هم سرکونه زر ان شاء الله ښاروالۍ په هدایت د والي صاحب هلته کار شروع کړي او د خیر هغه سرکونه به هم جوړ شي او بل یو صنعتي پارک دی چې په نام د بلخ باسان چې هغه هم افتتاح شوی دی او په نږدې وخت کې به هغه توزیع هم شروع شي د صنعتکارانو. ډیره مننه بیا هم صنایع زاده صاحب چې وضاحت مو ورکړو. مهرباني. تشکر. ډیره مننه چې موږ سره تماس ونیو او رابطه د صنعت او د خلکو د حالات لپاره د صنعتکارانو د ولایت د بلخ موږ معلومات وکړو. موږ تاسو معلومات زه تاسو هم ډیره مننه. حتما دغه اړیکې او رابطه به یا تماسونه به جاري ساتو. تاسو نه هم مننه چې وخت مو راکړ. په خدمت کې ژوندي اوسئ. په خدمت کې. سلام علیکم. کور مو ودان. وعلیکم السلام. درنو هیوادوالو، د لیدلوري خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو هم مننه چې دا بحث مو واوریدو. الله مو مل شه. لیدلوری د افغانستان سیمې او نړۍ پر سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو موضوعاتو خبرې او شننه. لیدلوری